الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین زمونږ د هدایت لپاره دنیا ته راولېږه، او دې دپاره الله رالیږه چې دا کم خلق د جاهلیت په تیارو کې ډوب پراتو، د کفر او د شرک په تیارو کې ډوب پراتو، دا د هغې تیارو نه وباسي او د ایمان او د اسلام پرانا کے داخل کی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دې دپاره نبی علیہ السلام دنیا ته راولېږه، یو رښتونی دین د توحید دی ورته حواله که، او الله ته دومره لوی کار واغېسته چې دغه دین رب العالمین په ټولو دینونو باندې یو غالب دین وګرځو. اوس پیغمبر علیه السلام ته چې الله تعالی دا کومه ذمه داري وسپارله چې د امت هدایت دی، نو دوه څیزونه الله پیدا کړل. یو د نبی علیه السلام په زړه کې د خپل امت سره محبت او مینه او شفقت. دومره مینه او شفقت الله د پیغمبر علیه السلام په زړه کې اچولی و چې هغه ته د خپل امتیان داسې ښکارېدل لکه اولاد. او حدیث پاک کے راضی: انما انا لکم بمنزلت الوالد للولد. زستاسو دا پارا دا سیم لکه پلار دا بچو دا پارا. نو دومره شفقت الله د نبی علیہ السلام پاڑا کی واچو لکه دا پلار چې بچو سره کم محبت او مینی. دا غي وجه دا دا چې خلق پردو تا یو شان لار خی او خپلو بچو تا بل شان لار خی، او چې کم نیک سړی وی خدا فرق نه کوي، خو بیام په بچو زیاد شفقتی په پردو لک کمی. نو نبی علیہ السلام خو ټول مسلمان ته په یو نظر کتل، دا د هغې یو بهترین صفتو. خو الله تعالی داسې د نبی علیہ السلام په اړه کې شفقت واچو چې دا ټول یې داسې کړل چې روحاني اولاد چې دومره مینه ولري، دومره کوشش وکړي چې لکه اولاد دپاره بنده کوشش کوي د جهنم نه یې وباسي، د جنت په لار باندې روان کړي. نو دا الله د پیغمبر علیہ السلام په زړه کې هغه امت سره شفقت او هغه مینه او محبت پیدا کړي. بل طرف ته امت ته دا حکم دی چې تم د خپل پیغمبر سره داسې مینه ولره، داسې محبت پیدا که چې هغه د بچو نه او د مور او د پلار نه هم زیاته مینه وي. ځکه چې موږ به د نبي علیه السلام تابعداري کوو. تابعداري د هغه چا کېږي چې چا سره محبت وي. چې چا د په زړه کې نفرت وي د هغه څوک تابعداري نه کوي. نو دا ترغیبات موږ ته مسلمانانو ته هم د الله طرف نه او د الله د رسول د طرف نه میلو دي چې تاسو دې پیغمبر سره داسې محبت ولرئ، داسې مینه پیدا کړئ چې هغه د هر انسان نه هغه مینه زیاتوي. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تر څو چې د نبی علیہ السلام سره د انسان مینه د مور و پلار او د انسانانو د کل مخلوق نه زیاته ني، د دې سړي ایمان کمزور دی. ایمان کې کمزورتیا ده، ایمان کې نقصان دی. نو امت تم دا ترغیبات دی چې تاسو به د پیغمبر علیہ السلام سره ښه مضبوط محبت لرئ. اوس چې مینه مونږ لرو، نو د مینې تقاضا دا ده چې مونږ به د پیغمبر علیہ السلام په نقش قدم ځو، د هغه په شان عمل به کوو،
داغه پشان کردار بی، داغی پشان اخلاق بی. او ورونو دا نمونه دا مثالونه مونږ ته د پیغمبر علیه السلام د صحابهونه را روان ښکاري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه لومبې هغه خلک وو چې هغوی د پیغمبر علیه السلام تابعداري کوله، ځکه د نبي علیه السلام هدایت لومبې دوی ته و. نو چې دغه صحابه کرامو ته پیغمبر علیه السلام راغی و، هغوی ته دا اعلان وشو چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله او د رسول تابعداري وکړئ. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، نبی علیہ السلام ستاسو دپاره یو بهترینه نمونه ده. نو صحابه به اوس خامخا د پیغمبر علیه السلام تابعداري کوي. نو د هغې تابعدارۍ دپاره یې مخکې د صحابو په اړه کې ورسره محبت او مینه پیدا کړه. دومره مینه او دومره محبت چې یو نظر سره به پیغمبر علیه السلام ته وکتل، یو نظر سره بس بیا به عاشق و پې، یو نظر سره کتو کې بیا عاشق و په نبی علیه السلام. او چې نبی علیه السلام سره به ناسته پاسته وشوه، کې به ناست ورسره او مجلس به ورسره وشو، بس د هغه زړه کې به بیا د پیغمبر علیه السلام هغه محبت پروت و. یو صحابي دی د نبی علیه السلام په دور کې او هغه د روم کې یو بادشاه هرقل، د هغې بادشاه سره د مسلمانانو جنگ وشو، او دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. جنگ وشو او په هغه جنگ کې خو قیدیان نیولې کېږي، د مسلمانانو 300 قیدیان د روم د بادشاه گرفتار کړل. او د هغې قیدیانو چې کوم مشر قیدي و عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه، دا د هغې مشر دی پکې گرفتار شو. د هرقل بادشاه ته زمونږ په بخاري شریف کې حدیث دی په دې لومبي حصه کې چې ده ته د پیغمبر علیه السلام حقانیت معلوم شوی و. ده دا اقرار یو ځل کړی و چې نبی علیه السلام د الله رښتونی پیغمبر دی، خو قوم ورته بلوه کېده، د قوم د هغه بلوه کېدو د وجې نه د ایمان راونړ او د مسلماني اختیار نه کړه. نور ورته پته وه چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی. نو دا مسلمانان چې د سره گرفتار شو، د صحابهو کې چې دا کوم مشر صحابي و عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه دی، ځان ته مخامخ ودروي، دا یو قیدي، دا مشر قیدي ما ته را مخامخ کې ورته وی تاسو خو ګورئ ما نیولې یې گرفتار یو چې زه څه غواړم هغه در سره کوم. نو زه تاسو پرېږدم خو په یو شرط، او هغه شرط دا دی چې تاسو به د خپله مسلماني پرېږدئ او زموږ په دین کې په عیسایت کې به داخلېږئ. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي چې مونږ خو په جاهلیت کې وو، لوڼه به م جمدی ښخولې، بدعملۍ به م کولې، ډاکې به م کولې، بربنډ طوافونه به م کول، بې حیایي به م کوله. الله د هغې اور نه وویستو، جنت ته یې راوستو. نو اوس بیا د جنت لار پرېږدو، د جهنم په لاره روان شو. ستا لاس کې و چې څه دې خوښې کوه، خو ایمان او اسلام پرېښودو والا قوم موږ نه یو. وی ښځه ګورم چې تاسو یې پرېږدئ او که نه پرېږدئ. جیل کې واچول، وی ډوډۍ هم پې بنده کې او به هم پې بنده کې، چې په دوی لږه لوږه راشي او په دې تنده راشي، نو پته به ولګي چې دوی ایمان پرېږدي او که نه پرېږدي. نو چې جیل کې بیا واچول او څه وخت تېر شو، نو بیا یې راوویستل ځان ته مخامخ، دا ټول ملګري کېنول او دی یې را مخکې کړ. وایي څنګه چل دی؟ اوږې وی او تږې وی او وایي دا مهرباني وکړه، ځان په لوږه او تنده مه وجنئ، او دا خپل اسلام هم پرېږدئ او عیسایي شه پرېږدم هم. او یو شی بل هم دی، که ته عیسایي کېږې، زمونږ په دین کې داخلېږې، نو پرېښودل هم ستاسو، پرېږدم هم، او بل تاله زه خپله لور په نکاح در کوم. عبدالله ابن حذافه ته وایي زه بادشاه یم، د روم بادشاه یم. هغه زمانه کې روم داسې و لکه اوس امریکا چې ده، 2 سپر طاقتونه و مضبوط، یو ته به روم وی، بل ته به فارس وی، او همیشه به دوی یو بل سره جګړې وی. دا په هغه زمانه کې مضبوط طاقتونه و. نو وی ګوره زه د روم بادشاه یم او زما لور د تا ته هغه په نکاح کوم، تاله د یو خپلې علاقې دغه در کوم، ولایت در کوم، ګورنري در کوم. خپل علاقه کې یو علاقه کې به د ګورنر کم، لور به درته په نکاح کم، عزت به دله درکم او د جیل نه به دې وباسم. پرېږده دا اسلام او راځه زمونږ په دین کې داخل شه. هغه ورته وی دا خو لا ستا یوه لور ده او ستا د یوې علاقې ګورنري ده، که ته ماله د دنیا جنکۍ هم په نکاح کې او دا دې ټول روم دا بادشاهي راته سپارې، دغه جیل مې قبول دی، خو اسلام پرېښودو والا نه. د پیغمبر علیه السلام
کم دین چې راوړی دی مونږ له او کم مذهب یې راوړی دی زه به په حق مذهب او په هغه دین مرګ خوښوم، جیل کې وي او که هر ځای کې وي، اسلام پرېښودو والا خبره پکې نشته. ملګرو ته وایي یاره د نبي علیه السلام نوم یې واغه چې د هغه ملګري واقع چې د هغه په سچه ملګري دي، په یو شان کې ترې نه وړي. وی چې بیا په جیل کې یو ساس کې اوبه ورنه کې یو نوړی روډی کې ورنه کې، نو چې یو څو ورځې پرې نورې لوږې تندې تېرې کړې بیا یې راوویسته. او دې حالت ته رسېدلي و چې قریب و چې د دې لوږې او د تندې د لاسې د سترګو نظر هم ختم شوی وي، دومره تکلیف ته ورسېدل. بیا راولل ځان ته یې ودرول، ورته وی څنګه دې خیال دی پرېږدې اسلام یې نه؟ وی یو چل خو کا تګې ډېر وی او بلکل اوږې مې وی یو وی راوړی غوښه والا راوړی اوبه والا راوړی، نو د خنزیر غوښه یې والا پخ کړې وه او شراب یې والا په کاسو کې راوړل ورته کېښودل. وی ګوره درته ویم چې دا شراب دي، ستاسو پیغمبر په تاسو آرام کړي دي، او دا د خنزیر غوښه ده، ځای دا وخورئ او دا اوبه وڅښئ، دا شراب وڅښئ، په دې تند هم ختمه کړئ او په دې لوږه هم ختمه کړئ. ملګرو ته یې پام کوئ، ګورې ګوتې ونه سوئ. ملګري ورته وایي دا ته په دومره ازمایش کې مونږ ولې چې دومره امتحان کې مونږ ولې چې دې وخت کې خو مونږ له د خنزیر غوښه خوړل جایز دي، او قرآن حکیم کې حکم دی چې کوم سړی اوږې شو د لوږې مري نو که دې د خنزیر غوښه خوري نه خوړی شي، د لوږې نه د مرګې بچ کړي، دونه به خوري چې په هغې د مرګه بچ شي. او که دې شراب څکي او نورې اوبه نه موني نو شراب هم څکي شي، دومره به وڅکي چې تنده ختمه شي. نو دا خو مونږ له قرآن کې الله جایز کړي دي که مونږ د خنزیر دا غوښه وخورو، مونږ دا شراب وڅکو، مونږ له منع نه دي دې وخت کې. او دې وخت کې مونږ خېټې د لوږې د لاسه درد کوي او مونږ د تندې د لاسه تباه شو، نو ته دومره تکلیف کې مونږ ولې چې اجازت راکړه چې دا وڅکو؟ الله راکوي ته ولې نه راکوي؟ ملګري د خپل مشر صحابي ته وایي او ورته وایي ټیک ته شریعت کې یو حکم د رخصت یو د عزیمت. لکه په رمضان کې سړی په سفر کې ځي، د ته رخصت شته، که دې دا روژه نه نیسي او بیا وروستو قضا نیسي دا رخصت شو، لیکن که دې په دا سفر کې هم په ځان طاقت مونې او دې روژه نیسي هغې ته عزیمت وایي. ښه دا ده چې روژه دې ونیسي، که نشي نیوې نو نه دې نیسي په سفر کې، چې کله بیا د سفر نه کور ته راشي نو قضا دې ونیسي. دقه رنګې دلته کې رخصت ته دې خبرې و چې که دوی د خنزیر غوښه خوري یا دې شراب څکي دا رخصت دی، اجازت دی، اجازت چې تاسو ورته وایې، خو یاره عزیمت او بهتره دا ده که ځان ته ساتلی شي نو وساته ځان. نو دې هغه ملګرو ته وایي ټیک ته چې دا مونږ ته رخصت ته، خو مونږ دلته په هغه عزیمت عمل کوو، هغه دا دی چې مونږ به نه د خنزیر غوښه خورو نه به د بس دا شراب څکو، تکلیف څه مونږ ته د څو ورځو نه مونږ اوږې تږي یو. نو وی ولې دا پابندي لګې؟ وی چې دا مونږ اوس کو د هرقل بادشاه زړه خوشحالېږي، د یو کافر بادشاه زړه نه خوشحاله و، مونږ دا اوس کو زړه خوشحالېږي، د یو کافر او د یو جابر بادشاه زړه نه خوشحاله و. او نبی علیہ السلام فرمایي وی د ټولو نه بهترین او قیمتي جهاد دا دی چې د یو جابر بادشاه زړه خوشحاله نه کړي، د هغه مخکې د حق خبره وکړي، د حق خبره. الله یې دا صفت مونږ کې پیدا کړي. دنیا ولې د ذلت په لاره روانه ده. نو خبره مې دې پورې کوله او ته سوی په جواب کې وی ټیک ته چې دې وخت کې دا څیز ماله خوړل او څکل جایز دي، خو په دې د یو کافر بادشاه زړه خوشحالېږي، د هغه زړه نه خوشحالېږي. ګوتې وایه هرقل بادشاه دې خپلو ملګرو ته ویل واقعي د محمد صلی الله علیه وسلم نبي صاحب نوم یې واغه چې د هغه ملګري واقعي په هغه پتنګان دي، داسې ملګري ما په خپله زندګۍ کې نه دي لیدلي. او حقیقت دا ده چې کم قوم د پیغمبر علیه السلام په غیږ کې لوی شي او کم قوم د خدمت دپاره حضرت جبریل منډې ترړې ووایي او کم قوم باندې د نبي علیه السلام سترګې لګېدلې دي او کم قوم چې د پیغمبر علیه السلام تندیخ کول کړي دي، نو هغه قوم هغه قوم دی بیا د هغې مثال به تر قیامته پورې پیدا نه شي. نن ستا انګریزان او ستا یورپ او ټول یې مني، دا یو مصدقه تاریخ دی د صحابه کرام. نو بیا راوسته وی نه ایمان نه پرېږدی، عیسایان کېږې نه وی نه وی وجنم بس مړه که نو څه خبره زمونږ د مرګ نه پس خو زمونږ منتها مونږ ته معلومه چې هغه جنت دغه مقصد. وی نه داسې مرګ دله ساتلی دی ما چې توبې به وباسې. اوس به پته وي چې ایمان پرېږدی که نه پرېږدی. یو دیګ یې ګرم کړ د تیلو او هغې ته یې اور بل کړ او چې ویې خوټ کو او داسې وخوټ کو چې خوټ کېدل هغه جوشونه یې وال ورته وی اوس یو ملګري به دله رانیسم او په دې تیلو کې به غورځوم. وایه اوس اسلام پرېږدی که نه وی وایي ښه یو ملګري راونیسئ دې لاول وروستو کې دا ملګري یې ورونیسئ. یو ملګري یې رونیو لاس او خپې یې وله وتړل او په هغه دیګ کې وغورځو غټ دیګ او دونه هغه د دیګ تیل ګرم و. تاریخ لیکي
دومره ګرم و چې غورځېدو سره د هغه هډوکې غوښه د یو بل نه جدا شو او دومره ګرم و چې ور غورځېدو سره د ده د خولې نه وی قدرې هم نه دی وتلی بې څنګه دی خوښه ده یو برانیسو ورځو ویو تړی دی مشر له لاس وخت پې نو چې د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه له لاس وخت پې وتړلی ور وغورځوی نو دی په ژړا شو وي صبر وکړې ویارې ایمان پرېږدي عیسایې کېږي وی ګوره درته مې وختي ویلي چې دا مرګ ګوره ډېر ګران دی اوس هم درته وایم که ایمان پرېږدې د دنیا مزې شته خوراک چې ته څه وی اوبه چې ته څه وی بادشاهي ګورنري در کوم د یوې علاقې خپله لور هم درته په نکاح کوم او پرېږدم دی وی نه وی دا ودې ژړل ولې وی دا خو ما د یارې نه دي ژړل وی ولې دی ژړل وی ما په دې ژړل خدای دې مونږ کې داسې ایمان پیدا کړي وی دا ما په دې ژړل چې ډېر مې وجود ټپ شوی دی او دومره ټپ دی چې د ګرځېدو نه یم نو که اوس دې وروغورځولم نو په یو سیکنډ کې لوخړه بشم ختم بشم مرګ به راشي په دې ژاړم چې ارمان چې وجود مې سم غټ وی او زما په دې وجود کې دومره ساګانې وې لکه چې زما په وجود څومره ویښته دي دومره ساګانې وې او هره یوه ساه مې د نبي علیه السلام او د هغه د دین نه دغسې قربان کړې وې لکه زما دې ملګري چې قربان کړه په دې ژاړم یاره وایي د نبی علیه السلام نوم یې واغشوي د هغه ملګري واقعي چې په هغه عاشقان وایي بس پرېږدی مې وایي دا په مرګ هم نه دي زه پرېږدو دی خو په یو شرط هغه دا چې د ما تندی به ښکلی وی ستا تندی به ښکلوم وی یوازې ما پرېږدې که ملګري به مې پرېږدې وی نه ملګري دې م پرېږدم وی دا شرط به قبول کوم د ملګرو د خاطر یې قبلوم چې دا ملګري به مې وایي چې اوس مونږ وجنئ یعنې که جوایز زما د ژوند خبره وه ما به ستا تندي له چرته خپله خوله او خپلې شونډې نه وې راوړې ملګرو د مخې قبل نو تندی یې وله ښکل که چې ښکلی که نو هرقل حکم وکړي دا پرېږدي عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې خبر شوی دی خبر شو چې د یو قرباني ورکړه او د هرقل د یو کافر بادشاه تندی هم ښکل کړی د ملګرو د لاسه نو د مدینې منورې نه بار استقبال له سره د صحابه وروته صحابه ته ټول به راوځئ او د مدینې منورې په لویه لار به موږ نن د عبدالله ابن حذافه او د هغه د ملګرو استقبال کوو او یو اعلان به زما تاسو ټولو ته چې هغه په لاره راځي نو هر یو ملګری به هغه له تندې ښکلوي ولې چې هغه د هغې ملګرو د خاطره د هغه بادشاه کافر تندې ښکل کړی دی نو دا به هغه له مونږ یو انعام ورکوو چې مونږ به د هغه تندې ښکلو یو عزت به وله ورکوو لوی استقبال د مدینې منورې په تاریخ کې د عبدالله ابن حذافه وشو چې عمر فاروق ځان ته را تر غاړه بس او ورته وژړل تا د دین دپاره لویه قرباني ورکړله او دې خوا که چې تا د کافر بادشاه تندې د دې ملګرو دپاره ښکل کړه زه ستا تندې د ټولو نه مخکې ښکل کړم هله به د چا تابعداري کوې چې ستا ورسره مینه یې ګورې مینه دې ورسره نه ته تابعداري نه شي کولی اصل څیز تابعداري ده د صحابو په کې رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا کړی او د کمال شي مینه ده عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام به دا وینه ایستله کله کله د دې وجود نه په دې کونډو دړ شي یا بل ځای دړ شي نو دا وینه وباسي اوس هم په مدینه منوره کې داسې خلک شته دا سوډان والا نو پیغمبر علیه السلام هغه وینه وویستله ښکر باندې به وښکله پخوا زمونږ په دې وطن کې هم د مشرانو به ایستله چې وینه یې کله وویستله نو هغه ښکر یې غوڼ عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه له ورکړه وی دا یو څو دا وینه چې تا خوا پټه کړه مطلب یې دا و چې چېرته یې توی کړه نو چې هغه د پیغمبر علیه السلام د خوا نه اخوا شو نو ویې څکله هماغه د نبي علیه السلام مبارکه وینه وڅکله دا زموږ عقیده د اهل سنت والجماعت محققین علما چې د پیغمبر علیه السلام د وجود اجزا څومره چې دا پاک دي زموږ وینه نجسه ده پلیته ده خو د نبي علیه السلام مبارکه وینه پلیته نه ده پاکه ده چې ویې څکله او بیا راغی هغه تش ښکر یې راوړه نبي علیه السلام دې تپوس کوي څه دې کړه وایي صاحب پټه مې کړه وایي کوم ځای دې پټه کړه خېټې ته اشاره وکړه وایي دلته مې پټه کړه وایي ودې څکله وی یو وایي هغه وجود چې زما وینه پکې پرته د جهنم اور پې حرام دی ورته ونه وایي چې بد دې کړي هغه وینه وجود چې زما وینه پکې پرته د جهنم اور پې حرام دا د صحابو مینه وه محبت ورسره حضرت معاویه رضی الله عنه سره د پیغمبر علیه السلام نوکان مبارک پراتو کوم چې دا سړي نوکونه لوی شو بیا اخلي قسم په خدای چې صحابه د پیغمبر علیه السلام یو شی محفوظ ساتلی دی نوکان مبارک چې اغشتي دي هغه هم غورځېدلي نه دي ځمکې ته هم صحابه راغشتي دي پلو پورې تړلي دي دا ورته نبي علیه السلام نه دی ویلي چې دا ځان سره سنبال کړې دا نه دی ویلي ورته عبدالله ابن زبیر ته دا نه ویلي چې دا وینه اوس کوي دا توی کړه خوا دا پټه کړه هغه نوکان دا چاته نه دی ویلي چې دا نوکان مبارک راواخله ځان سره سنبال کړه لیکن هغه دا ساتلی و
ځان سره محفوظ. او کله چې مړ کېده وی عمل من ډېر کمزور دی، حالانکه صحابي و او د پیغمبر علیه السلام داسې صحابي و چې کاتب الوحی او قرآن به یې لیکه د نبي علیه السلام په زمانه کې. پیغمبر علیه السلام باندې به قرآن نازلېده او اواز کې معاویه ته رضی الله عنه بل صحابي دا صحابه به یې راغوښتل، شپږ کسان وي دا ځان سره لیکي، د قرآن لیکونکي و د پیغمبر علیه السلام د مبارکې ژبې نه. او ډېر لوی زبردست جهادونه یې کړي دي، مجاهد دی، صحابي دی، خو چې کله مري نو په ژړا شوی، عمل مې ډېر کمزوری دی. افسوس او ارمان چې الله ته مخامخ سم چې لوی رب ما سره څه کوي، ما سره به الله څه کوي، ډېر کمزوری عمل مې دی. وارثانو ته وایي چې زما یو وصیت دی د الله دپاره چې زه کله مړ شم او قبر کې کېښودی شم او کفن کې کېښودم، ما لاس بیا کار نه کوي، زما ژبه کار نه کوي، نو پته نه لګي چې زما وصیت به ومنئ که به ونه منئ. خو د الله لوی روی درته مخکې کومه او د الله لحاظ در کومه چې زما دا وصیت باندې عمل وکړي، ځکه چې هغه وخت کې زه په خپل لاس خپل کار نشم کولی. نو تاسو ته دا د الله روی در مخکې کوم چې د ما په دې خبره د ما په دې وصیت به عمل کوئ. بچو ورته وایي وایه صاحب ته چې څه وی؟ وی ښه نو یو څیز دی ما سره، یو درخواست دی چې زه به الله ته پیش کومه، که په هغه درخواست یې وبخلم خو ډېره ښه ده، که په هغه درخواست یې ونه بخلم نو عمل مې ډېر کمزوری دی. بابا تا خو ډېر جهادونه کړي دي، ته خو د نبي علیه السلام صحابي پاتې شوې، تا خو ورله وحي لیکلی ده، ته خو ترې مخکې وروسته منډې دې والې دي او پیغمبر علیه السلام درته دعاګانې کړي دي. وی نه بس یریږم د الله د قهر نه، دا حقیقت دی. ګوره د الله د غضب او د الله د قهر نه ډېر یریږم، خو یو درخواست دی زما الله ته به پیش کوم، نو ممکن ده چې په هغه درخواست مې الله وبخي. وی هغه څه درخواست دی؟ وی ما سره دا د نبي علیه السلام مبارک نوکان پراته دي، نو چې کله زه مړ شم او قبر کې مې کېدی نو دا نوکان به راولې زما په دې سترګو د پاسه به کېدی. نو چې کله فرشتې د قبر ماله راشي زه به وایم چې دغه تحفه مې مخکې پرته ده، نو اوس خوښه مو خپله ده، که د دې تحفې د برکت نه ما ته غږ نه کوئ او که هر څه راسره کوئ. دا تحفه د سترګو د پاسه ما د نبي علیه السلام د وجود مبارک تحفه درته راوړې ده، الله ته به هم دا تحفه مخکې کوم، نور هېڅ ما سره نشته. جناب دونه محبت، دومره مینه، نوکان مبارک ساته. او د پیغمبر علیه السلام ته خو پته وه، قسم په خدای احادیثو کې راځي د حدیبیې په مقام باندې چې کله کافرانو جوړه کړله د نبي علیه السلام سره، خو د کافرانو کوم مشر راغلی و، نو چې هغه کله واپس لاړه او هغه خپلو ملګرو ته یې وویل یاره وایي په ارام کښېنئ جنګ ورسره نه کوم نبي علیه السلام سره. وی ولې؟ وی زمونږ ملګري به مونږ نه وتښتي او د هغه ملګري ګورې د هغه نه تښتېدو والا نه وي، ځان به مړه کړي خو د نبي علیه السلام وجود ته به دومره غش پرېږدي. او دا حقیقت دی، د احد په میدان کې به په دې خپلو لاسونو باندې تورې غزار راتمبه و، نبي علیه السلام به بچ کو. حضرت طلحه رضی الله عنه غشې به ویشته، حضرت چې غشې به ویشته او داسې غشې به ویشتل چې شیش به خطا نه تو، او لاسونو باندې به د پیغمبر علیه السلام نه دغه راتمبول غشي او تورې. حضرت سعد رضی الله عنه فرمایي ما به غشي ویشته، وی نبی علیه السلام راته مخامخ خوا کې ولاړو، نو چې غشې به زما د لیندې نه وتو، د هغې به په تندي لاس کېښود، ورته به یې کتل چې دا لګي په کافر باندې او که نه لګي. وی ما ورته چې د الله رسوله دلته مه ودرېږه، زما شاته ودرېږه، ځکه چې کوم ځای نه څوک ډس کوي نو دښمن هم په هغه ځای ډس کوي. نو چې زه غشي ولم نو په ما د دښمن غشي راځي، نو خیر دی زه به زخمي شم، په سینه به وتمبم، خو چې ګورې ته زخمي نه شې، زما شاته ودرېږه. نو یې ما ته به اواز کو چې ارمي یا سعدو فداک ابي و امي، دومره خوشحاله و، ارمي یا سعدو فداک ابي و امي، ای سعده وله زما مور او پلار تا نه قربان. دا راته نبي علیه السلام به وي. ګوره مینې ته ګورې که داسې خو نه وایي. نبي علیه السلام ورته فرمایي زما مور او پلار تا نه قربان، سعده وله شابه. نو جناب هغې ته پته وه چې ما سره مینه ده، نو هغه کافر هغه خپلو ملګرو ته وایي چې ګوره جنګ مه کوئ، زمونږ ملګري به مونږ نه وتښتي او د هغه نه ملګري نه تښتي. وی قسم دی که د نبي علیه السلام د ملګرو په شان ملګري مې چېرته لیدي دي. ما ورسره خبرې کولې، وایي چې دې به سر مبارک اوچت که ملګرو به یې سرونه ښکته کړل، چېرته ملګرو ورته نیغ نیغ نه دي کتل. صحابه او نبي هم ته نیغ نه شو کتې. زمونږ په دې احادیثو کې په دې شمایلو کې د پیغمبر علیه السلام صفتونه راځي چې سترګې مبارک یې داسې وي، ویښته مبارک یې داسې، وروځې مبارک یې داسې، پوزې مبارکه داسې، ورنګ داسې. هغه د هغې صحابو نه نقل دي چې ماشومان، هغه وخت کې ماشومان وروسته بیا لوی دي، خو هغه وخت کې ماشومان، ماشوم خو هر چا ته نیغ نیغ ګوري. هغه زمانه کې بالغان صحابه کرامو د هغې نه ډېر کم دا روایت منقول دي، نه شو کتې صحابو مخکې داسې مخامخ وي ملګري به یې ښکته ګوري. او قسم دی چې ما ورته کتل لاړې توکلې، نو ما د پیغمبر علیه السلام لاړې ځمکې ته رسېدلې ونه لیدلې، چې لاړې به یې توکلې صحابه به فورا ورته لاس نیوه به په ځان باندې مږلې. دومره مینه به وکړي څوک پلار سره به وکړي زوی داسې مینه، کرکه کوي د دې زمانې بچي د پلار نه، د مور نه کرکه کوي، کرکه. ډېر نیک بخت به دی چې به د مور او د پلار خدمت به وکړي. د پلار لاړې به څوک لاس کې ونیسي، د نبي علیه السلام لاړې به هغې په خپل، خو د هغې لاړې مبارک هم داسې نه وي لکه زمونږ په شان، د هغې خولې او د هغې لاړو به خوشبویه کولې، خوشبویه
دومره محبت او مینه. د حج په مقام چې کله سر مبارک خریو نو ویښتې وخریل. ابو طلحه رضی الله عنه فرمایي ما ته اواز کړي دې خوا راشه، وایي دا ویښته ونیسه. نو چې بل طرف یې وخریو اوږده اوږده ویښته به و د نبي علیه السلام مبارک تر د غوږونو د پوسکۍ پورې یا د سټه پورې. نو ما یې راکړل، وایي ما ته وایي چې دا په صحابو په دې ملګرو دوه دوه ویښته تقسیم کړه. هغه ته پته و چې د ما د ویښتو قدر د صحابو سره شته. دوه دوه ویښته مې په یو یو کس باندې تقسیم کړل. نن هم د دنیا په ګوټ ګوټ کې ځای په ځای د نبي علیه السلام ویښته مبارک خواره پراته دي. نو جناب خبره مې دې پورې کوله چې د صحابو د مینې او د محبت د پیغمبر علیه السلام سره یو انتها و انتها. حضرت سمیه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام صحابیه ده. بعضې خلک وایي یاره مسلمانانو سره زیاتي کوي. ټیک ده بس امتحان دی، ابتلا ده. دومره نه دي شوی لکه څومره چې د مکې کافرو د صحابو سره کړي. نو چې دا کله مسلمانه شوه دا وینځه وه. د حضرت عمار رضی الله عنه مور وه او د حضرت یاسر رضی الله عنه بیبي وه. وینځه ده نو ابو جهل راوسته، وی د پلار نیکه دین مذهب د پرېښود، مسلمانه شوې وی واپس په او بل اوښې راوسته د هغې پړی دی بل خپې ته وله واچو او دی ودرولو. یو اوښې داسې ودرو بل یې داسې ودرو. وی چې دی اعلان درته وکړم د اوښان به روان کې. نو د اوښان خو ډېر لوی طاقت لري، نو دا به په دې منځ شلو وایه که نه دا مرګ قبول به کړي څوک؟ دې ته مرګ وایي. وی داسې به شلو، داسې مرګ به ورولو. نو چې څنګه هغه یو اوښ یې روان کړو بل یې روان کړو، دې په ژړا شوه. وی ودرېږې ودرېږې صبر وکړې. ور د پلار نیکه دشمنه نه وه، د اسلام او د مذهب دشمنه وه. وی صبر وکړې چې خپې غریب راخکې شوې صبر وکړې. وی څنګه چل دی پرېږدې ایمان که پرېږدې واپس زمونږ د پلار نیکه دین کې داخلېږې نو اوس دې پرېږدو. وی نه. وی دا ودې جړل ولې ویارېدې؟ وی نه. نو یې ولې جاړې؟ نو حقه ټکې ورته وی جاړم په دې چې په وجود کې مې یوه ساه ده اوس به ودې ختمه بجې. په دې جاړم چې افسوس او ارمان زما په وجود کې دومره ساګانې وي چې زما په دې وجود څومره ویښته دي او هر یو ساه مې د نبي علیه السلام نه دقسې قربان کړی وي لکه دا چې اوس یې قربان او مقسې ترې سه وویسته او یو ډېر ناجایز حرکت یې مغه وخت کې وکړه ورسره. ابو جهل او د هغه ملګري کافران د الله په خاورو دې کې په الله لعنتونه وورئ. د هغې هغه مینې وې، د هغې هغه محبت و. رب العالمین د هغې محبت هغه صلې او د هغې محبت هغه اجرونه صحابه کرامو له په دنیا کې هم ورکړل او په آخرت کې هم وله ورکړل. یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته ویل د الله رسوله وی جنت کې خو به ته په ډېره لویه مرتبه کې مونږ خو به ډېر لاندې یو. الله اکبر. ته به ډېره لویه مرتبه کې مونږ به ډېر لاندې یو. نو په هغه جنت به څه کوو چې تا سره پکې زمونږ ملاقات نه کړي؟ مونږ له خو دنیا خره ته را سره ناست دی، مونږ در سره ناست یو که که دنیا کې مشقت دی او تکلیف دی او جوړ دی او ناجوړ او درد دی او هر څه دي، ته خو را سره ناست دی که نو په هغه جنت به څه کوو چې ته زمونږ نه لرې؟ نو رب العالمین قرآن حکیم کې آیت نازل کړ، آیت الله نازل کړ چې د چا چا سره په آخرت کې مینه وي نو قیامت کې جنت کې به رب العالمین هغه انسان د هغې خلکو سره ملګری ساتي. خو خلکو سره د مینه د علماو سره نیکانو سره جنت کې به هغې سره ملګری، او که غلطو او بدانو فاسقانو فاجرانو سره د مینه ده نو جهنم کې به د هغې سره بیا ملګری دی. چې کله وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو زنانه ده ښځه، زنانه وګوره څونه کمزورې وي، هغې ځان نه دواړه سترګې لندې کړې. حالانکې سترګې لندول ښه خبره نه ده، چا ورته سترګې دې ولې لندې کړې؟ وایي په هغه سترګو به څوک هم چې د دواړو جهانو سردار پرې راته نه ښکاري. سترګې خو دې لري چې زه پې هغه ووینم. د جلالین محشي لیکلي دي یو صحابي کې راغی او چې کله نبي اسلام وفات شوی او دې داسې وخت کې راورسېد چې نبي علیه السلام مبارک په قبر کې دفن شوی، خاورې پې اړولې شوی وې، داسې وخت کې راورسېد چې راغی قبر تیار نو ده د ځمکې نه خاورې راواغېستې او په دې سر باندې یې اچولې او چغې والې او دا آیت به ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیم. دا یو آیت دی که د چا نه ګناه وشي زیاتې وکړي په ځان نو دې الله نه معافي وغواړي او پیغمبر علیه السلام له دې راشي چې هغه هم له د خدای نه بخښنه وغواړي نو الله به یې وبخي. نو مونږ خو چې اوس ګناه به کوله راتلو به نبي علیه السلام ته به مو وایي چې مونږ له د الله نه بخښنه وغواړه، هغې به راله بخښنه غوښتله. نو اوس به مونږ چا ته وایو چې مونږ له د الله نه بخښنه وغواړه؟ نو د نبي علیه السلام د قبر مبارک نه ورته آواز راغی چې غفر الله لک غفر الله لک، الله دې وبخه الله دې وبخه. دا جلالین دې حاشیې لیکلي، صحابي نوم مې دې وخت هېر شو. دومره محبت و یو مثال مونږ ته مخکې پروت دی. ورونو ما درته مخکې وویل چې د محبت او د مینې مقصد څه دی؟ تابعداري د نبي علیه السلام کوي. الله دا ولې مینه پیدا کړې ده؟
د پیغمبر علیه السلام مینه د امت سره پیدا کړه لکه د پلار د بچو سره چې دې پوره شفقت په دې خپل امت باندې او داسې طریقه باندې ورته هدایت وکړي لکه پلار چې بچو ته کوي او د امت محبت او مینه د نبی علیه السلام سره داسې پیدا کړه چې دې پیغمبر علیه السلام ته د خپل ځان نه او د خپل پلار نه او د هر چا نه زیات محبوب وګڼي چې دې تابعداري وکړي. د محبت مقصد دا دی چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو، د هغې په شان ښکلې عقیده، د هغې په شان عمل، د هغې په شان اخلاق، د هغې په شان کردار موږ خپل کړو. الله دې دقسې مینه زموږ په زړه کې پیدا کړي. ښه یو بله خبره تاسو ته کومه نو هغه دا ده چې د بلې جمعې نه مخکې زما د حج د تلو اراده ده. الله دې په خیر ورسوي. زمونږ یو ملګري په ما سره د حج داخله کړې وه، د تورنګزو د ملګري پېژني، امیر نواز خان الله دې مغفرت نصیب کړي، زمونږ د کریم جان حاجي صاحب دی رور، هغه مونږ سره ځای داخله کړې وه. چې تلم حج له نو ما پسې راغی، ما ته ویې چېرې زه خو حج ته مې کېږي خو که ته ځې درسره ځم، ځکه حج خو واقعي ګران هم دی او که ته نه ځې نو بیا زه نه ځم. ما ویره ما له خو چا داخله کړې ده او زه خو ځم حج له، نو هغه ما ته ویې چې ځم داخله کوم. هغه داخله وکړه، موږ سره لاړ پېښور ته، هغه احرامونه یې واخېستل، ما سره یو ځای تللی او د هغې حج د تلو نه مخکې تاسو ته پته ده چې هغه غریب بیا ناګهاني د زړه ټیک پېښ شو، هغه وفات شو. بیا خو کریم جان حاجي صاحب موږ سره لاړه، په هغه داخله موږ بوته، خو هغه چونکې ځان له حج نه وکړه نو هغه حج ځان له وکړه. نو دې ځل هغوی ما له داخله کړې چې ته امیر نواز حاجي صاحب امیر نواز له حج وکړه. نو یو خبره خو دا ده چې د هغه دپاره هغې داخله ما له کړې ده، زه هغې دپاره روان یم د حج دپاره. زموږ ډېر ښه ملګری و، ډېر ښه رور مو، د وارثانو یم ډېر لوی اخلاص وکړ، ځکه د چا پلار یا د چا رور چې مړ شي بیا څوک دا پروا نه ساتي، زه بس لاړ او خپل کار به کوي. نو دا هم د هغوی د هغه خپل رور سره محبت و، د هغه سره مینه وه او د هغه حج پې فرض و چې یاره دا غاړه یم خلاصه شي. نو یو خدا دعا به د جمع کوو چې الله تعالی امیر نواز صاحب وبخي او چې دا زه د هغه دپاره کوم حج له روان یم نو رب العالمین دې د هغه دپاره قبول و منظور کړي، ماله دې مې پې خدای اجر راکړي. نو زمونږ انشاء